اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو خویندو دوه خبرې کومه. یو خدا چې غاصب د میز خبرو ته مجبورولو دپاره د پی ټی ایم غونډه کې آزاد تحریکونه لازم وي. دویم مفتی منیر شاکر صاحب چې دی نو دا زمونږ پښتون اتلو داغه مذهبي جنگ په خپل ځای خو هغه د پښتون په غږ کې هم شامل نو د هغه شهادت داسې پرېښودل لکه د ای پی ایس په شان چې 10 کاله وشول د هغې څه حل رونه وتو. نو دا به زموږ دپاره نور هم چې دی نو د شرم خبره وي. ښه به دا وي چې مونږ زر تر زره کینو په خپلو کې او یو کمیټي جوړه کړو. که هغه د دې خاورې څوک هم پښتونپاله خلک دي، که هغه آزاد تحریکونه دي او که پارټیانې دي، ګوندونه دي، پکار دا ده چې د مفتی منیر شاکر صاحب دپاره یو کمیټي جوړه شي او هغه چې دی نو په هفته کې خامخا د یو بل سره په رابطه کې شي او د دې دا کیس چې چېرته پروت دی کوم ځای کې دغه دی په هغې باندې چې دی نو په یو ځای د دې لپاره چې دی نو کار وشي. زما خو دا خیال و چې اوسه پورې پکار دی چې د هغې څو میاشتې شوی هم وی چې هغې دپاره کمیټي جوړه شوي، خو د بده مرغه داسې نه دي شوي. نو زه وایم چې زر تر زره آزاد او کوم چې پارلماني ګوندونه دي د دې مشران د یو ځای شي، ځکه چې دا د پښتنو اتلو نو دې دپاره چې دی نو یو کمیټي سازول ډېر اهم دی. الله مو ښاد او آباد لره. د الله په امان.